बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पस्तनो ज़मानो पेगलो पीजियो मसरानो बटाग्राम न रागलिए दस्वात न रागलिए दसांगले न रागलिए दमरदान चरसदे सवाबाई न रागलिए द खैबर मोहम्मद बाजवड़ वरखो न रागलिए द कोहाट करक बनो शिमाली वजीरिस्तान जय खान टांग जनूबी वजीरिस्तान न रागलिए द दराजिंदा द जोब द लुलाई द किलसी पुला और द पठे और द चमन न रागलिए और द पेखवर रस्ता रागलिए तासु टोल ता सलाम कौम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलगरो तासु रागलिए द अरमान रूह रागले दे द ताहिर दावन रूह रागले दे नकीबुल्ला मसूद रूह रागले दे द करीमा अफगान रूह बहम दलतवी हर जलसा तदाई रात तदाई बाम रागले वी न नजीब रूह बरागले वी द वाणा द शहादा रूह बरागले वी द पश्तूनख्वा टोल शुहादा मशानो रूहना रागले दी द पुलिस वाले जवानानो बलहाज सास पशक्ल से जमीन पशानो रूढ़ा शहीदान दी अगर हम पर खबर आ रहे तो लोगाड़िया खबर आ गई भी टोले रूहनु का सलाम कवमा द टोले में आने का सलाम कवमा पश्तूनख्वा वतन द सोले अमन और द परमख्तक सलामोना मलगरो द अरमान लोनी तो हवाला सरा दा जलसा अवल बददगी जलसे टोल मुंतजिमीन ता सलाम वकम ब्या पदेखे दलता द यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट सुमरवी देर रहमती वका मिलमाना मर्दरा गलीवी दो इखफल हम दोइता यूजल टोल सलाम वकाए देर रहमती वका दरजबानानो सबुथेलू अरमान लोने दयो हिम्मत नाम दे अरमान नुनी द शुजात नाम दे अरमान नुनी द वतन सरतमीने नाम दे कला हम द वतन नाम आखसी अरमान नुनी बहम यादीगी अरमान नुनी पखल जवल पर मुख्तलिफ आरखुनुक से खिदमत कराए रहे अदब के दई शायर वो पुहना के उस्ताद वो काम पालिक से मुबारिज वो और विशुद्ध हुकूक हम यो बड़ मखकस वो दबा हर जायता पलाफोर बुथला ब्रांगा लोनी सासे खबरे वार विदले ब्रांगा दे तरबियत अरमान दा से वका जगह द पस्तनो खिदमत कवलाई थी अगा द पस्तनो मुकदमा पेश कवलाई थी अगा द पस्तनो द हुकूक खबर कवलाई थी तासो हर जय वलीदला दे दा खबर वहम का और दे हिम्मत का हम सलाम द अरमान दुनी न दे दा एनर्जी आसवा अरमान नहीं समोंग द जलसो जो गुमनाम जिनत हुआ अगर कल हम द स्टेज ख्वाहिश न का जाहिर अगर कल हम को स्टेज मामला न कर जोड़ा अगर हर वक्त दयो बेनामा मुबारिस पशान मेहनत बवका पसाना बेराटुल कल
او د جلسې په ورځ مشر د سایډ ته ولاړ و کتل به په صحنه باندې به خوشحاله ده ملګرو ارمان نه هېرېدونکی دی نه یې موږ هېروو نه بخښونکی دی نه یې موږ چاته بخښو د ارمان نه موږ د ارمان وینه بخښو نه د ده د سپین ږیري پلار او مور او وړانګه لوڼې اوښکې بخښو د دغې حساب چې څو هم ظالمان لیک کوي دومره بیا نتایج بیانک وي چې څومره هم دوی دا انصاف رد کول غواړي رد کوي دومره به دوی د پښتنو په ذهنونو کې رد کېږي ملګرو د ارمان لومړی FIR نه دی شوی خو د هر پښتون په زړه کې FIR جوړ شوی دی په دې ریاست دا کله هم نشي بخښېدلی پښتون چې 100 کاله پس هم بدل اخلي وایي تعظیم یې کړې ده موږ پوهېږو چې شپېته لس کاله کېږي د بابړې واقعه شوې ده د هغې نه واخله تر اوسه پورې چې څومره هم شهیدان شوي دي د پښتون خاورې د هغې د انتقام ورځې راغلي دي د ځوانان دا پیغلې ډېر په پیاوړتوب سره د خپل وطن مبارزه په مخ بوځي په دې وطن چې تر ټولو سخت وخت چې د مبارزې دپاره وي هغه دغه دی چې په دې کښې دومره ولسونه دي په دې نه پورته سخت وخت نه راځي یعنې عدم تشدد سره ظالم ته ظالم ویل او د ظالم سره خپل ټټر ویل دا ډېر مشکل کار وي په تشدد آثاره وي پر عدم تشدد مشکله وي په عدم تشدد چې دوی خپل ټټر خپل سینه سره جګړوي خو یاد لره هغه دغه یو شعر دی چې لا تر اوسه یې مازغه په قرار نه دي لا تر اوسه یې مازغه په قرار نه دي چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی ډېر په احترام د خلک خبره درته کوي ته په دې ناره باندې ستا خوا به دې وي چې ناره ولې وهئ دا ډېره وړوکې خبره ده د ناره پښتانه ځوانان یا ریهرسل کوي دا ناره به دې ډېره شوي یو وخت دا به هم خلکې ستا دوه لسونه دي ما هم دوه لسونه دي ستا هم دوې پښې دي ما هم دوې پښې دي ستا هم یو سر دی ما هم یو سر دی ستا هم دوه سترګې دي ما هم دوه سترګې دي یو ټوپک پې زیات اخیستی دی هم که چېرته دې ته چا لاس کړ څه به پاتې شي او موږ پوهېږو چې بې ټوپکه د مقابله کولی شو ته دومره سړی نه یې چې موږ ټوپک درته راخلو په پښتنو کښې متل دی چې چا سره ټوپک وه هغه بل ته ویلي وو زورور وو چې که زورور وی ټوپک راپسې راواخله ما وویله که ته دومره زورور وی هغه ورته ویلي وي چې په ځناورو باندې زه خپل کارتوس نه ضایع کړم ستا خویونه خراب دي دا ټیکول غواړي د ارمان نومي کیس د امتیازي سلوک په حواله سره وګورئ ملګرو په پنجاب کې په سایوال کې یوه واقعه وشوه ذیشان نوم یو او هغه پولیس سیکرټي ووژلو وزیر اعظم وایي پوره شپه مې خوب نه دی کړی د ترهګرۍ الزام به په هغه سړي نو بیا هم پوره شپه خوب نه کېږي جرنران ورسره ډېرې هم د دې ځایروي وزیر داخله وایي زه به استعفا ورکړم که انصاف مې نه کول او هغه دپاره
FIR پریز دا GIT جوڑا کرا دا پنجاب دا خاوری و او پیغی GIT که دائی در هاگر ثابت شا تا دخپلے خاوری خیال ساتے او زما دا ارمانونی FIR ندرج کرے تو اللہ دا پشتنو زبانانو او مشرانو سلائیس پاونده کہ نزرخو میں FIR غواری ہمنا پتے سوکی دا دیر سخت کسی دی تو دوم یشت انتظار کرو مونگ FIR کا دا پتا پور دے دا پور مونگ پزور اخلو خام خیر کرو اور دوئی دا امتیازی سلوک دا پور پشتنخوا وطن سر شروع کرے دے اور ہر وقت پدے خاورہ باندے پنپیوش سلام باندے یردل کرے دے دوئی دا قومی مفاد پنام باندے مونگ چار سر ہم نسلی امتیاز میں کو حقیقت دادے دا قومی مفاد پنام باندے پنجاب جوڑ کھا زما خاورہ یوران اکرلا ملگرو دا پخپل مفادات پویا خلق پی دا دخپل خاورہ پا مفاد پویا دی باید زاوتا ذکر وکرو چکلا ہم پنجاب باندے دا ایخوا دا جنگ خطر شوا دا دوی ٹھولو ناراوات سے نوٹوار وزیر اعظم بلچ جنگ نکو DJS پیار بلچ جنگ نکو اور فواد چودری دے کس نام یدہ یود دوی کسائی اگوائی مونگی ہم نکو مننا نئے کھوئے مونگ پتا پوئے چتا دخپل خاور پا مفاد پوئے تا پوئے گی چتا دے جن کے ساتھ خاور مفاد نشتا تا دے کے بلاہور تا خطرے تا دے کے ببلزے تا خطرے ہاں دشمن اگا چتاولین دشمن ورپوائے اگا سرد ہم بیا دیر دا خیر سگالی کارو نوکرل بمباری در کو نکولی بیا دا ہم خیر سگالی کولا ذکر چتا پخفل مفاد پوئے خود زمان پخاور جنگو بیا دویچ دومور ہر عرض بادے دلتنا پرشنو لار ہموارے کولے ممتا پتلا طالبانو تدا پر طالبانو پلاری جرنیلا تدا پلار دا طالبانو موجد یہ تا سا پیداوار رہے سا تا دا بابان شکل ترہا گری کھولیشی سا سوچ و خیال دا ترہا گری دی تا پتول عمر انسانی اقدار تا حفظ دا پارکار مدی کرے ساخ پر جرنلان رہے ماتا مانا چاہتا پوس وکرو چا عام فوجان پر دینارا گیلہ کھوی زمان خود سکار نفسر دا پر جرنلانو پالی سوا ماں پویل کا گیلہ کھوی زمانہ دینا کھوی دخپل جرنل ندے و کیا گوائی چدا تراگر ماں جوڑ کری دی سا جرنل مشرف وائے ترہاگر ما پھلوی دی ہیروگان میں دی صدر سید امات بزر جرنلان نامونا ہم نیاد دیسی عبدالقدیر بلوچ سے کستدائی اغوائی دو وزیرستانی و جرگاہ چیپ 2014 کے مائے پخفال وال ویڈیو شیر کرینا اغوائی ہمیں ضرورت پڑی کہ افغانستان میں ایک محاذ کھولے اس کے لیے ہم نے وزیرستان کو بطور دہشت گردی کے نرسی کے طور پر یوز کیا کرنل عمران بھائی کہ ٹریننگ ماں اور کھڑے گئے اور چنارا ہوئے ہم جہاں غلط ہے وہاں کہ پیار بپ ماں کی دی اور چچا جوڑ کری دی ہم آگا دے عرض پنائی گر دی لیکن چاہتا کو اعلیٰ مخلوق ہے اگر کو اشرف المخلوقات ہے مو خود چرتا انسانان نہیں ہو اگر پولیس اگر ڈی سی اگر وہاں بے خلاف ہو ہر عورت سنزلی کی گی پچایا پیار ممنوری دا کیونکہ پوچھ پسچا بڑا خبر وکڑا
بیا بل طرح ډېر آیا کړي ځکه چې دا نور خو انسانان نه دي صرف دوی دي اداره خو صرف دای دا نور نه دي دا امتیازي سلوک دای په خپل منځ کې کوي او زه پښتون د خپل تاریخ نه ناخبر د خپل جغرافیې نه ناخبر د خپل وطن د مسلو نه ناخبر تقسیم در تقسیم پروت یم د یو نوکرۍ په لالچ کې زه سکول ته منډه کړم زه یونیورسټي ته لاړ شم او هلته ته زما په ذهن شې ستا دروغجن مطلع پاکستان را ډکوې زه علم ته راشم زه علم ته راشم ته په ما دروغ زده کوې زه علم ته راشم پوهه زده کولو ته راشم ته په ما باندې د خپل وطن قاید اعظم او علامه اقبال یادوې دومره کوېسچن به وایي هغه دې په زوره باندې یادول تا په دې تعلیم باندې زما د خاورې باچا خان زمانه هېروه تا په دې تعلیم باندې زما د خاورې خان شهید زمانه هېروه تا په دې تعلیم باندې آدار چپړې ملنګ فقیر پی زمانه هېروه تا په دې تعلیم باندې زمانه ننګیالی ملا کونده هېروه تا سرتور فقیر هېروه تا دا ډېر ګناه هېروه په ما تا د لوړو حیثیتونو قائم پښتون احمد شاه ابدالي ته د بچونه هېروه دروغجنه حیا پرده شرم څه ډېر پکې پاتې دي په تا کې دا پښتون 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 ځوانانو یوه ناره وکړئ इसके पीछे एग्जैक्टली वर्दी है ये वर्दी नहीं है ये वर्दी खुद दहशत गर्दी है تا په مختلفو نامونو باندې پښتونخوا وطن نیولو تا د پښتونخوا وطن بچیان اورونو ته وردنګل غلا ته خو ډارن هم یې د جنګ پالیسي دې خپله جوړه کړه او جنگ ته د زمون پولیس او نویز به پرېښول په تا کښې دا ګشت نشته چې ته د دغه خپله مقابله وکړې تماشا یادوې تماشا یې په ټوله دنیا کې روانه ده صرف دې ګورئ تا د پښتونخوا وطن باندې قبضې دپاره ډېر ښه پلان وکړ دلته د ترهګري پیدا کړه دلته د پښتانه زلمي وغولول چې هغه قاعده وکړئ ترهګري د پیدا کړه بیا د هغې د ختمولو په نام دی د پښتنو وطن نیوه د دوی وسایل د نیوه د ده کورونه د نیول د ده وطنونه د نیول ته سوات ته اپریشن ته نه وې راغلی تا خپل ملګری فضلالله راوڅوه چې ته دلته لږ کښېنه چې زه یې ضمانت یوسم چې زه دلته د سوات د پښتنو په ښایست باندې قبضه وکړم ته هلته چوړیانو جوړولو ته راغلی وې تا نن چوړې جوړې کړلې ته والله نه به یې کړه جوړه نه یې در کړم د سوات چوړې تاسو کولونه تا د پښتنو په منځ کې نفرت جوړوه تا د پښتنو په منځ کې نفرت جوړوه راشه پښتانه اوږه په اوږه سره ولاړ دي صرف یې تماشا کوه اوس وځه صرف یې تماشا کوه اوس وځه
ख्याल है और नए टेम्पो जो रखड़ेगा तो पीटीएम पिंजा मुतालबात एमटीएम और पीटीएम सल मुतालबात थी तासर चुके नम तब माता दे खाले यो तीजे हिसाब रखले तब माता दस्वात काले दिन हिसाब रखले ए पस्तनोज वालानो सिर्फ ये ताक सर पे शायम बाकी बे तफसील बड़वानी खबर से वो गुस्से में खाना खबर सासु दोस्तन दाई जकिनो की सामान आने जाते अगर श्रेष्ठ ने पस्तने जो पसंगल बेटा हो बना कवल आहो इज्जतुना दो लोग खड़ी दी और किस तरह अगर किसानों लापदे न रखा तो दा हुकूक खुबा ज़ोर इंसाफ वड़म दा इज्जत इंसाफ नहीं पकड़ा सर्विस कर दी ये बंदे कि चाहे हम कारण खेले दे तो क्या कवे जान खबर का यो मालूम है जमासरा मपूरा मिस्किना यसुरी सासो द टोल निस्कुना प्रातले दाप पाइताम होटल से सरवाने दादे पाठा तडे खान कैंट से पनोर एरियो से ते कौन सरवाने दजग नजर में हम खबर दगुजवाना न तकमा किसा वकरा पवला का सर दे फातिश पवला ताप बंगाल से 15,000 पत्नी न पाती दंत बदे ब्रेला का पत्नी न पाती Guanano Mung daspal gurbat dalasa Mung da berozgare dalasa Mung daspal wasail wana khabar wasatlo Dayo no kare palalach ke Mung pala geografia ke rakhla Mung pala watan herka Mung pala zaba ke rakhla Mung daspal zabo lam herka Daka smate no kari rakhla Japade no kari basaghaisam Dia bada kharabeegi e pawala da ټول نو کر پیسا پښتانه ما ته راغلي دي چې که په کومه ورسته اعلان وکړه زه به د خپله استفاده پر وکړم دا د وطن پاکستان څخه ورغلېږي د دغه وطن بچي ته نشې کولی دا د دغه وطن دی ای ملګرو زه وایم چاته ګل خان مه وایئ هر څوک زموږ وروڼه دي موږ په پښتنو کې تفریق راکوه دا زموږ وروڼه دي که په خبره خبر شول دا به یې اول درته کوي دا زموږ وروڼه دي دوی ته بیا تا چې څومره قبضې شوي دي ملګرو دا ملګرو غلي شئ او بیا دا قبضه تا په هر صورت کې وکړه
او بیا اوس پېښور کې د ډي ایچ اے په نامه باندې علاقه نسي د پېښور خلکو زه در سره یم ټول پښتون ولس در سره دی که وایې نه کې نه بیا نسي اذان شروع دی اذان نه پس به زموږ تکلیف خلي والده ما لازم ها ادریس دا موبایل ستاده قدر وخلا در خبر کیږي په دا کوی ما کې بس تعرفه وينك لا خبر يم زمان برايا ما خبره بويك كمان شويه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريد ولد دنيا زمانانو سلام د تکاون نام یې ورکوي بیا په دې اوس حالات کې بیا حالات بدلول غواړي ما د ډي ایچ اے خبره وکړه د خیبر خلکو ان ایل سی د چا نه ده هېره ان ایل سی باندې دوی د تاسو سره صرف 2 ورځې ټایم ورکوم په 2 ورځې کې د نن نه د خیبر د خلکو سره کښېني چې مسله د حل کړي ګنې 2 ورځې پس به د خیبر ایجنسۍ په حواله د پیچې بیان راځي هغه به ډېر کلک بیان وي ملګرو دوی په سنجاوی په لورلایې کله سیف الله کې دهشتګردانو واقعات وکړل اوله دوی په کله سیف الله کې واقعه وکړه د کله سیف الله غیرتي ولس راپورته شو ناکام یې کړ ټول روډونه یې ورته بند کړل بیا یې لورلایي کې وکړه بیا د لورلایي ولس پسې راپورته شو روډونه یې ورته بند کړل دوی یې نه پرېښودل دوی لاړل سنځاوۍ ته په سنځاوۍ کې نن 9مه ورځ ده چې هلته درنه لګیا ده د سنځاوۍ ولس ورته ویلي دي چې موږ د همدلته ترهګرۍ ته نه پرېږدو موږ ټول پښتونخوا ولس ورسره ولاړ یو ډېر ژر به له حمل راشي د پښتونخوا پراخ وطن دی د دې دپاره د یو لویې مشورې ضرورت دی او هغه مشوره موږ لګیا ده او موږ په دې باندې داسې په نارت وزیرستان کې ټارګېټ کلینګ لګیا دی او داسې په ساوت وزیرستان کې هم کوټکۍ علاقه کې دوی 2 ورځې اول یو تحصیلدار او لیویز والا وړي دي دا په مختلفو طریقو کښې چې لیویز او پولیس وژل شي دا اعلان کول پکار دي پښتنو مشران دې ټول راټول شي زه ورته جوړی غوړوم زه به د دوی پښې نیسم زه به د دوی جوتې تش کوم دا پښتانه مشران دې ټول چې یو شو او دا خبره وکړو چې دا ځوانان موږ مزید ته وژنو که نه یو فیصله پکار ده تر هغې پره باید پولیس لیویز موږ ټول ځینې پر شا کړو چې تر څو پورې دې د تېرو واقعاتو تحقیق نه وي کړی تر هغې سره به زما د خاورې دامن تا ته ګیوتي نه درکوي په هغه باندې چې ټول کام ورسره ودرېږي د دې ګارنټي زه درکوم چې لیویز او پولیس به درېږي در سره او بیا په دې خاوره کښې یو بل شی درته وښایم
मलगरो ढेर खतरनाक पोजीशन है का मलगरी तो है पोल देखिए नहीं देखा तरस में जो मलगरो दो पर देखा बांधे दो पर देखा ये दिमाग रखो जमों से सुना उसके कोना है पोल बदल कर गोरा तरह गरी लाशुना जमों किस्मत जमों पर बरखा लाशुना राहुल लंग कोरोना राहुल हादसा राहुल बर्बादी राहुला आबादी छाता लाया पाकिस्तान से योलस मोटरवे जोड़े से योलस पंजाब से जोड़े से मलगरो यो मालूमात दर शेयर करम पाकिस्तान